روغتیا هره دوشنبه له اتمانځه نیوز څخه. سلامونه درنو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه سنبال یاستئ. کفتان جان اتمانځی د روغتیا په خپرونه کې ستاسې درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. خوشبختانه د روغتیا په خپرونه کې راسره دروند او قدرمن ډاکټر صاحب حضرت الله اتمانځی مېلمه دی. ډاکټر صاحب سره به د ده په فعالیتونو ترڅنګ د مور او ماشوم روغتیا په اړه بحث کوو، تر پایه ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، په لومړیو کې درته ستړي مه شئ او هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. نحمده ونصلي على رسول الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا هر څه د مخه د اتوانزو نیوز محترم ادارې او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم او خوښ یو خوشحاله شو چې تاسو په دا قیمتي وخت موږ ته راکړی دی. مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. په لومړیو کې دا راته وایئ چې تاسې د فعالیتونو په اړه راته ووایئ او د ترڅنګ یې د هېواد د یتیمو کونډو او غریبو سره تاسې خیریه مرستې هم کوئ. که په دغه اړه یو لنډ نظر ورکړئ. زموږ فعالیتونه د روغتیا په برخه کې پراخه او تقریبا داسې چې 15 کاله کېږي چې دوام لري. د ولس ته د خدمت چې موږ راته د طب ډګر ته راولېدلي یو، نو تقریبا 15 کاله کېږي چې موږ د طب په برخه کې د هغه ځورېدلي او کړېدلي ولس ته خدمت کوو، بلکې په هره برخه کې د بنسټ په اړه باندې کوو. 2021 کال په دې خوا موږ د اتمانځو خیریه بنسټ تاسیس کال دی چې په مختلفو برخو کې موږ ټولنې سره او غریب یتیم او کونډو رنډو سره مرستې کړي دي چې هغې کې هم عاجلې مرستې شاملې دي او هم د یتیمو دپاره او هم د هغه جنازو د وسایلو د برابرولو لپاره د انتقال پروسه موږ بیله مخ ته وړو. د روغتیا په برخه کې موږ ډېر عملیاتونه کړي دي غریب او بې سرپرسته خلکو ته د سترګو دپاره چې تقریبا 1100 ته تعداد رسېږي. همداراز عاجل واقعیت هغه چې یا ماشوم سین وړی بېوسه خلکو بېوزله ته موږ تاسو ولیدل کېدای شي خپرونې تاسو لیدلي چې هغوی سره تقریبا 3.5 لکه روپۍ مصارف هغې باندې شوي چې 1 لک روپۍ موږ هغوی ته نغدې ورکړې وې. نور هم د هغوی د خوراکي توکي او زمینه سازۍ دپاره او د هغه خلکو دپاره چې هغوی پلټنه کوله هغوی ته مصارف ورکول. نو هغه په دې برخه کې مونږ هڅه کړې ده. هم د معرف په برخه کې مونږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او د مختلفو مکاتبو سره مونږ مرستې کړي چې د هغوی مرستې هم تقریبا 3.5 لکه روپو ته رسېږي چې په هغې کې سرپناه شامله ده. همداسې د مکتب اړونده شیشه، پکې او تختې او نور داسې څه مشکلات چې هغه موږ ټول د معرف په برخه کې موږ په غاړه اخیستې مالي لګښت یې اتمانځو خیریه بنسټ کړی. همداراز د منګل ابتدایي سره موږ هم یو څه اندازه مرستې کړي دي. ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. را به شو موضوع ته چې د مور او ماشوم روغتیا په اړه ده. کله چې مور حامله شي څه ورته پکار دی باید ترسره کړي؟ کله چې مور حامله شي باید موږ هغې ته د کورنۍ له خوا نه باید عامه پوهاوی د کچې کموالی دی. په دې ټولنه کې د عامه پوهاوی د کچې کموالی په دې معنا چې هغوی نه پوهېږي چې په حامله ښځې سره باید څه رقم سلوک وکړو او څه رقم زمینه سازي باید دې ته وکړو. کله چې مور حامله شي هغه باید په استراحت وکړي او هغوی ته د کورنۍ له خوا نه باید داسې زمینه سازي وشي چې هغوی مشکل سره مخ نه شي. دا چې په لومړیو کې باید لومړي 4 ملاقاتونه دا باید په روغتیایي مرکز ته لاړه شي او هلته خپل ملاقاتونه ترسره کړي چې اول 3 میاشتو کې باید دوی خپل ملاقاتونه د قابلې یا میډوایفې سره وګوري چې د دوی وضعیت څنګه دی، د ماشوم وضعیت یې څنګه دی، آیا دوی کمخونۍ سره مخ دي، د نورو مشکلاتو سره مخ دي چې هغوی هلته ارزیابي کوي. دویم ملاقات باید دوی چې دی په 4 یا 6 میاشتنۍ کې باید دا ترسره کړي د میډوایفې سره. او دریم ملاقات چې دی 8مه میاشت کې، 4م ملاقات چې دی دا په 9مه میاشت کې. کلینیک ته چې دوی ملاقاتونو ته ځي لاندې خدمات باید دوی ته عرضه شي. یو د وینې فشار باید دوی چک شي چې په اولو کې په لومړیو کې چې مور حمل اخلي د وینې فشار
ټیټوالی جګوالی او د دې سره مخ کیږي. نو په روغتیایي مرکزونو کې دوی ته دا خدمات ترسره کیږي چې لومړی کې د دوی فشار کتل کیږي او دویم د وزن اندازه کیږي، آیا د دې وزن زیات دی د دې وزن کم دی، آیا د مور خوارځواکې ده که چېرته مور خوارځواکې وي نو ماشوم به هم خوارځواکی دنیا ته راځي، که چېرته مور صحتمنده وي نو ماشوم به هم صحتمند دنیا ته راځي. دې معنی باید هغوی دغه کوي. ډاکټر صاحب تاسو خپلو خبرو کې یادونه کړه چې مور خوارځواکې ماشوم خوارځواکې نړۍ ته راځي. دغه میندې چې خوارځواکې څه ورته پکار دی چې دوی باید ځان د خوارځواکۍ څخه وژغوري؟ راځو همدې موضوع ته چې اوس په دې کې موږ خبرې کوو. د اوسپنې ګولۍ فولیک اسید دا هم هلته ورکول کېږي چې د کمخونۍ مخنیوی وشي او دې ته هغه 90 ورځو دپاره چې مخکې د ولادت نه باید وخوړلی شي، وروسته د ولادت نه باید وخوړلی شي، چې دا مونږ باید د میډیاو د لارې نه او نور عامه پوهاوي ټیمونو د لارې نه باید هرې کورنۍ ته ورسیږي چې کورنۍ د دغې مور سره دغه مور ته دا اجازه ورکړي چې دوی روغتیایي مرکز ته 4 ځلې په حمل په دوران کې ملاقاتونه واخلي، ورته لاړ شي چې دغه لاندې خدمات دي. د قط اندازه کول دی، باید د قط اندازه په ډیلیوري کې ډیره مهمه ده چې د قط اندازه ټیټه وي، نو یعنې تر دې پورې چې په لومړی ماشوم کې دوی سزران ته جوړېږي. نو دوی بیا میډوایف دې ته دا نیکې مشورې ورکوي او هغه مشورې ورکوي چې دوی نه استفاده وکړي او د سزران نه بچي. همداراز راځو اوس د امیدوارۍ پر مهال پاملرنې چې مور د خوارځواکۍ نه ژغوري. هغه پاملرنې دا دی چې امیدواره مور چې دی باید په هره ورځ کې د 4 نه تر 5 ځلې پورې خواړه وخوري. نورې میندې چې دي هغه 2 ځلې یا 3 ځلې خواړه خوري، باید دا 4 ځلې خواړه وخوري. او کوم خواړه باید وخوري چې دوی ته ګټه ورسوي؟ سبزیجات، میوه‌جات او د چرګ غوښه، د کب غوښه او ډیر باید د سبزیجاتو او میوه‌جاتو نه دوی استفاده وکړي او مایعات زیات واخلي. باید حد اقل تر 3 نه 4 لیټر اوبو پورې باید دا د ورځې په 4 ساعتو کې دې نه استفاده وکړي. هغه مور چې هغه حمل لري نو باید زیات مایعات واخلي. او کوم خواړه ورته زیان رسوي په دغه وخت کې؟ غوړ لرونکي خواړه چې دي هغه دوی ته زیان لري، وازده لرونکي خواړه چې دي هغه دوی ته زیان لري، هم دوی ته هم ماشوم ته هم د دوی په تغذیه باندې بد تاثیرات لري. نو راځو هره ورځ باید 4 نه تر 5 ځلې پورې خواړه وخوري. په خوړو کې ایډین لرونکي مالګه وخوري چې ایډین لرونکي مالګه زیاتره د کمبود څخه کله چې په میندو کې د ایډین لرونکي مالګې کمبود پیدا کېږي نو دې سره ماشوم ضایع کېږي. هغه ماشوم چې دنیا ته راځي هغې به حافظه کمزوري او هغه به یاداشت نشي کولی، د هغوی به سترګو مشکل لري، د دید کمزورتیا به لري. نو دغه باید په خوراکونو کې د ایډین لرونکي مالګې نه باید زیاته استفاده وکړي. د اوسپنې فولیک اسید یا ګولۍ چې دي باید دې نه زیاته استفاده وکړي. او ډاکټر صاحب تاسې د مالګې یادونه وکړه، که چېرته هغه میندې چې حامله وي او فشار مرض مو لري دوی ته مالګه باید څنګه ده چې ایډین لرونکي مالګې نه استفاده کولی شي که هغه ډېره وي یا کمه؟ نه، نو هغه میندې چې هغوی فشار لوړ وي هغوی خو په دې وخت کې بیا د څومره موږ یا داسې نه وي چې د زیات اندازه دوی مالګه دې واخلي. خو په خوړو کې چې دوی روزمره خواړه خوري باید په همغه اندازه باندې دوی مالګه واخلي، اضافه وانخلي. بلکې که په خوړو کې په سبزیجاتو کې مالګه وي باید په ډوډۍ کې نه، که ډوډۍ کې باید په سبزۍ کې نه، یو دغه نه باید په دې وخت کې استفاده وشي. بل په دغه وخت کې چې دی دا داسې فشار نه دی چې د دوی دایمي فشار دی او دایمي لوړېږي. نه، دا د حمل په وخت کې یوازینی فشار دی چې د حمل په دوران کې لوړېږي او د حمل نه وروسته بیا نارمل حالت ته راځي. ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کله چې ماشوم نړۍ ته راشي په دغه وخت کې مور ته څه پکار دی، ترڅنګ یې کورنۍ ته څه کول پکار دی چې ماشوم روغ سلامت پیدا شي؟ بیا هم همدې ته راځو چې په لومړیو کې باید هم لکه څنګه چې مور په روغتیایي مرکزونو کې 4 ملاقاته لري، ماشوم هم باید 4 ملاقاته واخلي د پیدایش نه وروسته. څنګه چې ماشوم پیدا شي باید په 4 ساعتونو کې دوی روغتیایي مرکز ته یوړل شي تر څو دوی ته واکسین ورکولی شي چې 10 وژونکي ناروغیو په مقابل کې دا واکسین کېږي لکه تبرکلوز او تیتانوس او تور زیړی او ګوزن او داسې نورې ناروغۍ چې د 10 وژونکو ناروغۍ په مقابل کې باید دا واکسین شي. لومړی به 40 ساعتونو کې او دویم بیا په 3 ورځو کې یا 22 ساعتونو کې
او یا 28 ساعتونو کې دی باید د کلینیک نه ملاقات واخلي ماشوم، او دریم باید په 7 ورځې پس دوی ملاقات واخلي چې دوی ته د واکسینو کارت ورکول کېږي، همغه مطابق راغوښتل کېږي او ماشوم هم سره د واکسینو روغتیایي حالت هم د دوی ارزیابي کېږي. او څلورم ملاقات شپږمه میاشت باندې دی چې دوی باید واخلي او د دې نه وروسته بیا د واکسینو هغه کوم ګایډلاین چې دی هغې مطابق راغوښتل کېږي او هغه کوم خدمات چې روغتیایي مرکز کې دې ته ترسره کېږي. مور باید څه وکړي په دې وخت کې؟ مور کله چې ماشوم پیدا شي غواړي چې موږ د ماشوم د تغذیې نه وژغورو او یا د مرستیا نه وژغورو چې د مور د ماشوم صحتمند واوسیږي. څنګه چې ماشوم پیدا شي باید دوی ته سمدستي نیم یا 1.5 ساعت کې باید د مور شیدې ورکولی شي چې زیاتره میندې دغه کار نه کوي. زیاتره ټولنو کې دغه ناسم عامه پوهاوی دی چې د دې مور چې دا تکلیف لري دا شیده دې ته ښه نه دي. دا مطلقاً غلطه خبره ده د دې ټولنې او د دې ولس د خلکو. مور چې هر څه تکلیف ولري باید حتی تر دې پورې که مور په HIV باندې اخته وي او ماشوم پیدا شي نو تر 1 میاشتې پورې موږ دې مور ته توصیه کوو چې باید ته د ماشوم ته شیدې ورکړې، د 1 میاشتې نه وروسته باید څه وکړي دا شیدې پرې بندې کړي. نو نیم ساعت کې باید دوی ته شیدې ورکولی شي چې دغه کندي او مغذي مواد دي چې دغه شیدې دوی دپاره د بدن کې انټي باډي جوړوي او عینا د واکسینو خاصیت لري چې د اجنبي موادو په مقابل کې انټي باډي جوړوي او مرض له منځه وړي. دویم باید د 6 میاشتو د اولې ورځې نه نیولې تر 6 میاشتنۍ پورې باید خالص شیدې ورکړي مور د مور شیدې ولا ورکولی شي، ځکه زیاتره کورنۍ طبابت په دې دوران کې ترسره کېږي چې زړې ښځې او نور داسې کورنۍ طبابت چې دې ته سپیرکۍ بارتنګ او دا شیان ویشي دا ورکوي. مطلقاً باید دا بند کړي او دا ورنه کولی شي ځکه چې ماشوم یوازې تر 6 میاشتو پورې د مور شیدو خالصه تغذیه ورته وي چې دې کې یوازې د مور شیدې ورکولی شي. د 6 میاشتو نه وروسته باید ماشوم ته ضمیموي خواړه د شیدو سره سم باید ورکولی شي، ځکه چې ماشوم د 6 میاشتو نه وروسته بیا یوازې د مور په شیدو باندې نه تغذیه کېږي او یوازې د مور شیدو ته که بسنه نه کوي نو باید موږ نرم ضمیموي خواړې ورکولی شو لکه د سبو اوبه یا د وریژو اوبه او یا پیرني داسې نرم خواړه باید د ماشوم سره د مور د شیدو سره باید ماشوم ته ورکولی شي. نو څلورم قدم کې مکمله تغذیه ده چې هغه باید په هغې کې 2 کلنۍ پورې باید ماشوم ته مور شیدې ورکړي. تر 2 کلنۍ نه مخکې باید د مور شیدې چې دي دا پرې بندې نه شي. زیاتره دغه ګورو چې یا پوډري شیده ورکوي او یا ولا مور څه وایي ما باندې شیده نشته. هره تغذیه مساوي تغذیه مور کولی شي چې ماشوم مور کې او د خپل اندازه شیدې دې ته ورکړي. که مور یې هر څومره خوارځواکۍ والي شیدو ورته ورکولی شي؟ که هر څومره خوارځواکۍ د دغه یو ماشوم اندازه شیدو دا برابرولی شي. مهمه که څه دی چې باید د مور وضعیت، مور باید ماشوم ته څنګه وضعیت ورکړي، په کوم وضعیت باندې باید شیدو ورکړي چې دا په روغتیایي مرکزونو کې د دې دپاره خپله یوه ډاکټره موظف شوې ده چې هغه دوی ته د دې لارښوونه کوي چې کله د ماشوم پیدا شو باید ته شیدې ولا په کوم وضعیت باندې ورکړي. د ماشوم چې مور غېږ کې واچوي کله چې شیدې ورکوي باید تماس د سترګو د دې سره وي. وضعیت یې څنګه وي؟ په ښه وضعیت باندې باید پروت وي چې ماشوم وکولی شي په اسانۍ سره خپلې شیدې واخلي. دویم چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي باید د نور کارونه ونه کړي. زیاتره میندې چې دي هغه مور ته ماشوم ته شیدې هم ورکوي او نور فعالیتونه هم کوي، نه هېڅکله هم نه، ځکه باید د دې تماس د مور سره د سترګو سره د ماشوم چې دې سره عاطفه زیاتېږي، د مور سره مینه محبت زیاتېږي او مور شیدو کله چې د دواړو تماس د مور شیدې په دې دوران کې زیاتېږي. باید دا کارونه دوی په ښه علاقمندۍ سره وکړي او کله چې شیدې ورکوي باید د 15 دقیقو پورې حتی تر دې پورې چې کله ماشوم خپله سینه پرېښودله باید شیدې بندې کړي. که چېرته یو سینې ته ماشوم پروت وي او شیدې بندې کړي باید بلې ته واچولی شي.
هغه ماشوم چې کله باید خپله باندې شیدې پرېښودې د دویم ټیم باید بس کړی شي. ځکه موږ وګورو په ټولنه کې ماشوم ته شیدې یو څاڅکی ورکړي نور لاړ شي هلته کار وکړي بیا راشي بیا ماشوم ته شیدې ورکړي بیا لاړ شي په خپل فعالیتونه کوي. نه باید دا کار ونه کړي چې دا د ماشوم ته هم خطر دی، د ماشوم په تغذیه باندې هم بد تاثیرات لري او د مور هم. نو د دې نه باید استفاده ونه کولی شي. او کله چې یو ماشوم پیدا شي په ورځ کې څو ځله باید هغه ته شیدې ورکړل شي تر شپږ میاشتنۍ یا تر څو کلونو پورې؟ مخکې وي چې باید 8 ځلې د ورځې 4 ځلې د شپې باید شیدې ورکولی شي. اوس تقاضا د ماشوم د تقاضا په اندازه باندې څومره ماشوم غواړي باید ورکولی شي، شپه ورځې باید ورکولی شي. نو خو مخکې داسې وي چې باید 8 ځلې د ورځې او 4 ځلې د شپې چې 12 ځلې باید ماشوم ته شیدې ورکولی شي. اوس موږ وایو چې د ماشوم تقاضا په اندازه باندې مور شیدې ورکوي. اوس وخت کې ځینې میندې همدا 8 ځلې یا د شپې 4 ځلې دا ورکوي که نه کم کړي دي؟ یاره زه چې فکر کوم 4 ځلې هم ټول شپه ورځ کې نه ورکوي، ځکه چې په دغه وخت کې د ماشومان هم خوارځواکي کېږي یا کمزوري کېږي. دویمه دا چې کورنۍ طبابت د ماشومانو سره ما مخکې ویلي چې باید دا دغه نه شي. زیاتره په ټولنه کې مروج دي او کورنۍ طبابتو ته ځکه ویلی شو چې اول کله ماشوم موږ ډاکټر ته راوړو هغه ماشوم چې 5 کالو وي هغه ته چې کله ماشوم ډاکټر دوا ولیکي او دا دوا ووړه چې کور کې د 1 میاشتې ماشوم هم دا دوا ته استفاده کوو ویل د تبې شربت ایښی دی هغه ځای کې راواخله ورکړه. نو زیاتره کې بیا دا وشي نیم سر ورکړه دا د غټو لپاره دا د لپاره نو باید په خپل سر باندې د دوا استعمال ماشومانو ته ونه سي. زیاتره په اسهالاتو کې میندې وایي دا خړه ګولۍ راوړه ماشوم ته معده که ورکړه، دې ته نه ګوري چې دا خړه ګولۍ چې ده 400 ملي ګرامه ده او د دې اندازه شربت چې دی هغه 120 ملي ګرامه ده. که چېرته موږ یوه کاشوغه اندازه کړو نو 1.5 ملي ګرام ده، دې ته موږ د ورځې 40 ساعتونو کې 3 دوزه ورکوو، سهار غرمه ماښام یوه کاشوغه ورکوو. نو دا 1.5 3 4.5 ملي ګرامه دې ته موږ په 40 ساعتونو کې ورکوو. که چېرته مور دغه ګولۍ ماشوم ته ورکړي نو تاسو فکر وکړئ 400 ملي ګرامه په یو دم باندې ورکړي ماشوم ته به سخته نه وي، جانبي عوارض به نه وي، ګردو باندې بد تاثیرات، په معده باندې بد تاثیرات، د قد ټیټوالی، د خوارځواکۍ طرف ته هڅېدنه، بې اشتهایي، ګېډې پړسوب دردونه. په ډاکټر باندې دغه کوي انتقاد کوي چې دا ډاکټر ښه نه دی دا داسې، حالان کې ټول کار د دوی نه خراب وي چې یو ته ګولۍ ورکړي یا شربت ډېر ورته ورکړي. ګوره که ګولۍ دوی ورکړي په کور کې او بیا ډاکټر ته راوړي هغه ته شربت توصیه کړي نو هېڅکله هم نه کېږي چې دا د بیا د هغې دوا سره ښه شي، ځکه هغوی 400 ملي ګرامه په یو دوز باندې ورکړی وي، د دوز خو عمر سره فرق کوي. نو باید د دې نه استفاده ونه کولی شي. تاسې مخکې د مور د شیدو په اړه هم ګټې مو ویلې، څنګه دغه مصنوعي شیدې څنګه دي د ماشوم لپاره ګټه لري تاوان لري؟ مصنوعي شیدې چې دي دا هم د مور دپاره تاوان دی هم د ماشوم دپاره تاوان دی. مصنوعي شیدې چې دي کله چې استعمالیږي دوامداره نسناستې او د تنفسي لارې امتحاناتو سره ماشوم زیات مخ کېږي، زیات مریضېږي، زیات کله ولټۍ، کله اسهالات، کله د ګېډې دردونه چې همدا د ګېډې دردونه د ماشوم د خوارځواکۍ سبب کېږي او زیات وزنیم هم د دې سره پیدا کېږي او کم وزنیم هم د دې سره پیدا کېږي. نو زیاتره د سرطان خطر سره مخامخ کېږي هم مور او هم ماشوم. کله چې مور شیدې ورنه کړي نو د دوی په سینو کې شیدې پاتې کېږي او همدغه شیدې چې دي بیا ورنه دانې جوړېږي، همدغه دانې چې دي دا سرطان سبب کېږي. نو مور لپاره یې ګټه دا هم ده د مور د شیدو، که چېرته ماشوم ته مور خپلې شیدې ورکړي نو 98% چانس شته چې دا حامله نه شي، زر حامله نه شي. دا مور ته ګټه ده. بل د سرطانونو نه ژغورل دي، بل د سینو سرطان باندې چې مور اخته کېږي وجه یې هم دا ده چې ماشوم ته خپلې شیدې نه ورکوي. او د مور د شیدو ګټې چې دي دا وایي ارزان هم دي، اسان هم دي او ښه هم تهیه کېږي. لکه موږ چې اوس پوډري شوده ګورو چې پوډري شوده جوړو نو د هغه موږ یو ځل اوبه جوش کوو، تکلیف یې هم زیات دی، ګران هم راځي، اقتصاد د نظره هم هغه ګرانې تمامېږي. د مور شیدې چې دي د هر څه. بل د سینه بغل
او د نس ناستې مخنیوی کوي کله مور شیدې او مور شیدونه چې استفاده وشي زیاتره د امراضو په مقابل کې ماشومان د نس ناستې سینه بغل نه ساتي نو دغه ګټې دي چې باید مونږ د مور شیدې نه استفاده وکړو او د پوډري شیدو نه باید استفاده ونه کړو. ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. بلې موضوع ته هم لږ نظر ورښکاره کړو. په ماشومانو کې قبضیت پیدا کېږي ځکه اوس دغه ماشومانو کې دا ډېره پیدا کېږي. په ماشومانو کې قبضیت د مختلفو اعراضو علایمو نه پیدا کېږي چې زیاتره میندې چې دي دا اول به قبضیت ووایي چې قبضیت څه ته قبضیت که چیرې یو ماشوم په هفته کې 3 یا د 3 ځلو څخه کم غایطه مواد وکړي دې ته مو قبضیت ویلی شو. که چېرته دغه غایطه مواد کلک وچ او وینه لرونکي وي نو دې ته موږ بیا شدید قبضیت ویلی شو. شدید قبضیت له وجې نه د ګېډې پړسوب بې اشتهایي کانګې اسهالات دا شیان پیدا کېږي بیا وروسته منځته راځي. نو دغه قبضیت دی او قبضیت چې علتونه یې دي علتونه خو ډېر دي څه د مور پورې تړلی دی او څه د ماشوم پورې خو زیاتره علتونه چې دي ما مخکې وویل چې کورنۍ طبابت هم دی چې دوی سپیرکۍ بارتنګ او دا شیان ورکوي دا هم د ماشوم په قبضیت باندې دلالت کوي قبضیت سبب کوي. زیاتره باید د مور پورې تړلی دی چې مور خوراکي توکي څه رقم استعمال کړي. مور ته خوراکي رژیم باید څنګه استعمال شي او هغوی څنګه استفاده وکړي. مور باید د 40 ساعتونو کې باید د 3 نه تر 4 لیټرو پورې باید اوبه واخلي. که چېرته مور مایعات کم واخلي نو د دې په شیدو کې د اوبو محتویات کمیږي ماشوم خپله په قبضیت باندې اخته کېږي. هغه نیم پخته خواړه باید مور یې ونه خوري او نه استفاده وکړي. او بل دویم دا چې دوی باید د دانه لرونکي خوړو څخه استفاده ونه کړي. کیکیي باید زیات مایعات واخلي لکه لوبیا دال او داسې نور دا د دې نه استفاده ونه کړي. او پروټین لرونکي خواړه باید استفاده نه کړي چې دې سره قبضیت پیدا کېږي د ماشوم او لږ بکټریاو له وجې نه هم قبضیت پیدا کېږي. بکټریاو د وجې نه قبضیت پیدا کېږي په ګېډه کې چې ناڅاپي اسهالات او کانګې هم پیدا کېږي. کله قبضیت چې پیدا کېږي نو ناڅاپي کانګې دې سره سمې پیدا کېږي. نو موږ د دې د مخنیوي لارې یوازې همدا ده چې باید مور خپل خواړه تعقیب کړي او هغه خواړه ونه خوړلی شي چې هغه پروټین لرونکي وي او دویم هغه خواړه ونه خوړلی شي چې هغه دانې لرونکي وي او قبضیت لرونکي قبضیت راوړي. نو باید د دې نه استفاده ونه کولی شي. ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړه. په وروستیو کې مو لیدونکو ته څه پیغام دی مهرباني؟ په وروستیو کې مې لیدونکو ته همدغه پیغام دی چې باید دوی له خپلو ماشومانو سره خپل سر تداوی باید ونه کړي یا خپل سر دوایانې باید ورنه کولی شي او په خپل سر باندې ماشومانو ته طبابت یا د درملنې لپاره هڅه ونه کړي. له ټولو نه مو هیله ارزو همدا ده چې ماشوم یوازې په دغه ګولډن ډے چې ورته وایي زر طلایي ورځې دي په دې کې باید د ماشومانو سره ډېر احتیاط وکړي او مور ته هم زمینه سازي وشي او ماشوم ته هم وشي. ډېره مننه سلامت اوسئ د لا پرمختګ په هیله. درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه چې تر پایه ملتیا وکړه. تر بیا ښې چارې الله مو. روغتیا هره دوشنبه له عثمان زی نیوز څخه.